واما السائل فلا تنهر، چې کله سائل در تراغی نو سائل بیا مرټی، سائل مرټی. نو دا درې شان دي، مسائل هم دي، فضائل هم دي، او په عین حال کې شان و شوکت او دغه رقم منقبت هم دغه بیانول دي. سورۃ الماعون کې الله عز وجل څه فرمایي؟ د کفارو په خاصیاتو کې فرمایي ارأیت الذی یکذب بالدین، تاسې هغه شخص وینئ چې دین ته تکذیب کوي، زموږ دین ته درواغ وایي. فذلک الذی یدعو الیتیم، دا هغه کس دی چې یتیمان رټي، یتیمان رټي، مکذب بالدین او د یتیم سره ظلم کوونکی الله عز وجل په یوه صورت ذکر کړي دي. مشرک کافر چې دی دا مکذب بالدین دی، لیکن په عین حال کې الله عز وجل فرمایي د مشرکانو یو طبیعت دا دی چې دوی ظالمان دي، یو ظلم یې دا دی چې دوی د یتیمانو سره جفا کوي. فذلک الذی یدعو الیتیم، ما ته ټول چې حیران بس چې دا آیاتونه واورئ چې هلته الله عز وجل د یتیم ذکر کوي، هلته د یتیم ذکر کوي. سورۃ الفجر کې الله عز وجل څه فرمایي؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تاسې خو هغه خلک یاست د یتیمانو اکرام نه کوئ. نکته واورئ، علمي نکته. الله عز وجل دلته وفرمایل تاسې هغه مجرمان چې د یتیم عزت نه کوئ. مفسرین حضرات لیکي پکار خدا وای چې الله عز وجل داسې فرمایلی وای چې تاسې هغه خلک یې چې د یتیم حقوق نه ورکوئ. د دې ځایه څه دا مسله ثابته شول چې د یتیم حق ورکول خو زموږ پر ذمه فرض و فرض دی، لیکن د حق سره سره به د یتیم اکرام هم کوي چې دا هغه ماشوم دی چې تر ځواني مخکې د پلار سایه د ده د سره تللې ده، ولو که پلار په شهادت رسېدلی، ولو که پلار په قتل رسېدلی، ولو که پلار په طبعي مرګ سره وفات شوی. دا ټول د یتیم په مفهوم کې راځي. یو څوک د مریضۍ سمري، یو څوک شهید کیږي، یو څوک پر غلطه لار باندې قتل کیږي. اولاد کې مشکل نه دی راځي، اولاد یتیم دی، عجیبه وسه معامله ده. دا به نه کوي چې دا د پلانکي زوی دی، مشهوره پلار یې داسې واسسو، او دا د شهید زوی دی، چې یتیم خبر رالی بیا فرق نه کېږي. غنیان کان او فقیرن، یتیم دی که په سلهاو لکه روپۍ لري، یتیم ستا د ښه اخلاقو غوښتونکي دي او الله عز وجل پر تا فرض کړي دي. کلا بل لا تکرمون الیتیم، تاسې هغه مجرم انسانان یاست، الله عز وجل کفارو ته خطاب کوي چې د یتیمانو قدر تاسې نه کوئ. ولا تحاضون على طعام المسکین، تاسې یو بل لره هڅونه نه کوئ د مسکینانو پر ډوډۍ. میم زورما ټوله ازما، میم زورما ټوله ازما، زکات نه پیژني، صدقه نه پیژني. ولا تحاضون على طعام المسکین، تاسې یو بل نه هڅوئ د مسکینانو پر ډوډۍ باندې. وتأکلون التراث اکلا لما، افغانان خصوصا پښتانه، وتأکلون التراث اکلا لما آیاتونه د کفارو په باره کې راغلي دي. لیکن نن چې مسایلو تراث محکمې ته چې ورشي، د محکمې مخ ته چې ورشي 100-200 کسان پر لګرځي سکه سره بابا د مور میراث یې نه دی راکړی، د خور میراث یې نه دی راکړی، د عمه میراث مې پاته دی، د خاله میراث مې پاته دی. قاضیان موږ پرون ولیدل، امیر المؤمنین حفظه الله چې راغلی، اول ملاقات د قاضیانو، قاضیان موږ ولیدل. د هغه مسایل دي، د هغه دعوې دي، د هغه کیسې دي. احتیاط نه کوي په شروع کې، ورور د خور حق نه ورکوي. بابا چې مړ سو، بابا خو د دنیا سره لاړی، د بابا د زمین، د جایداد، د سرای، د بازار، د نمرو، د دکانو ټیکهدار زوی دی، بس پر سینه روان دی. خور څوک پوښتي؟ نن 30 کاله بعد، 25 کاله بعد، 20 کاله بعد زامن را ځوانان سوه، د مور سر یو خلاص کړي چې ظالم لورې ته ولې دعوه نه کوې؟ تا ته خو قرآن حق در کړی دی، تا ته خو اسلام حق در کړی. ته خبرې ماماګان مو هلته دکانونه لري، ماماګان مو مارکیټونه لري، د ماماګانو په 100 جري په مځکه ده، نو موږ ته څه ګټ کړي؟ موږ د الملنګیان ګرځو، مورې د ریډۍ وس موږ نه لرو، مور خو م اولاد نو اخر ته رضۍ دعوه کوم. زه خو زنانو، زه خو بې زبانم پر کور ناسم. په دې وطنو کې تاسې ورسئ، کومه ښځه دا جرأت لري چې دا دې راوځي ولسوالۍ ته دې د قاضي صاحب حضور ته راسي چې قاضي صاحب وروڼه میراث نه راکوي، وایي پزه یې پرې سو، غوږ یې پرې سو، بې شرمه سول، پلانکی سول، زموږ یې سترګې راوایستې او زموږ یې دغه رقم لنګوټه راکښته کړل. تا چې د دنیا د انسانانو پر زمینو پر جایدادو باندې ځان اچولی، دې هلته لنګوټه نه کښته کوي، غصب کوي، غلا کوي، حرام خېټې ته اچوې د اولاد دپاره، د اولاد دپاره ستا خو کار خلاص دی، د اولاد لپاره هلته مشکل نشته، لیکن دلته که خور دعوه وکړي چې زما حق راکړي، بس لنګوټه هم کښته ده، دنیا هم بس پر لګاډه ده او خبرې هم پسې کوي. وتأکلون التراث اکلا لما،
د لما معنا د جمع کول. الله عز وجل فرمایي ای مشرکینو تاسې هغه خلک یاست چې حلال و حرام سره جمع کوئ د میراث مالونه خورئ. د خدای روی دی خو دغه وخت دی، دغه وخت دی. ورکړي حقوق صرف په جماعت باندې نه کېږي. 15 وخت جماعت کوم 6 جري په مځکه مې د خور تر خېټې لاندې کړې ده. وتأکلون التراث اکلا لما. مفتی صاحب رحمه الله فرمایي چې د کم همت انسان دا واوري، د کم همت انسان، د بزدل انسان یو علامه دا ده چې ټوله توجه او امید یې د پلار میراث ته کړی. دی به نران سي، د زمري له شه پاتېږي بیا ګیدړان راځي خوري. هغه اولاد چې د پلار مرګ ته انتظار دی چې کله به بابا مړ سي او کله به بابا مړ سي. مفتی صاحب رحمه الله فرمایي دا د کم همت د سړي علامه ده. غیرتمند جوړ سي، د پلار مرګ ته په انتظار مړ شي نه که بابا مړ سه دونې نمرې دي دونې دوکانونه دي او دونې دغه دي په اسلام ځکه ده. دا د کم همت د سړي علامه ده. غیرتمند سړی هېڅکله خپل په سوچ کې دا نه راګرځي چې بابا به کله مړ سي او بابا به کله مړ سي. دا چې د بابا مرګ ته ناست دي چې کله به مړ سي کله به مړ سي، دا د کم همت ده. دا د مفتی صاحب الفاظ دي. مفتی شفیع صاحب رحمه الله فرمایي وتأکلون التراث اکلا لما.